د هر قسم بندش د ختمولو دپاره او د بندې لارې روانولو دپاره د الله الصمد یوه زبردسته وظیفه. زما عزتمندو، نن درته یو داسې وظیفه ښیمه، کله چې تاسو دا وظیفه راونیسئ، ستاسو مخې ته چې څومره بندشونه وي او څومره رکاوټونه وي، الله جل شانه به دغه تمام بندشونه او دا تمام رکاوټونه ختم کړي. که چاته مخې ته مسایل وي، مشکلات ورته وي، او د دغې مسایلو او مشکلاتو په وخت کې یو انسان د الله الصمد دا وظیفه وکړي، نو الله جل جلاله به په هفته کې دننه تمام مشکلات، رکاوټونه او مسایل ختم کړي. که د دې انسان څه قسم لا بندشونه وي، نو هغه تمام بندشونه به الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره کلو کړي. الله الصمد داسې پاورفل او زبردست وظیفه ده چې د دې وظیفې کوونکی چرته کې د خپل مقصد نه مایوسه کېدی نشي. یعنی د دې وظیفې کوونکی انسان په خپل مقصد کې ضرور کامیابیږي. الله جل جلاله په دې کې یو ډېر لوی کمال ایښودی دی. د الله الصمد معنی ده الله الصمد، الله جل شانه بې حاجته دی او بې نیازه دی. د دې وظیفې یو پیدا دا هم ده چې کوم انسان د الله الصمد وظیفه شروع وکړي، نو دا انسان به الله جل شانه مستغنی کی. یعنی الله جل شانه به داسې مستغنی کی چې هیڅ چاته به بیا د دې انسان هغه حاجت نه راځي. یعنی الله جل شانه به د مخلوق نه بې پروا کی. د الله الصمد معنی ده بې پروا ذات. نو په دې وظیفې کې ډېر لوی کمالات دي. که د یو قسم له حاجت دپاره کې ستا یو ضروري حاجت وي، او د هغې حاجت دپاره هم دا وظیفه هم په دې طریقې سره راونیسئ چې کومه طریقه درته اوس ښیم، الله به د هغه ضروري حاجتونه هم پوره کړي. په یو سخت مشکل کې ګیرې، د هغه سختو مشکلاتو په وخت کې الله الصمد وظیفه وکړه، رب العالمین به تاله د هغې نه نجات درکړي. کله کله داسې وشي زمونږ کاروبار بندش وي، کاروبار وي لیکن د هغې بندش وي، زمونږ کاروبار نه لګي. او بعضې ملګري وایي زمونږ سر تندې بلکل نه لګي. او بعضې پښتانه وایي تر دې حده پورې موږ رسېدلي یو چې یو بوټي ته لاس واچو نو هغه بوټي موږ پسې د ویښ راوځي. یعنې کم یو کار چې زه کوم په هغې کې زه د تاوان سرې مخامخ یم. هېڅ یو کار زما سمون نه خوري. که یو سم کار هم کوم، هغه سم کار له چې زه ګوتې یوسم، هغه سم کار هم روان شي. که د غرونو او خویندې د نن د الله الصمد د وظیفه شروع وکړي، انشاءالله الله جل شانه به په ټولو کارونو کې برکت واچي. او د ده مخې ته چې څومره رکاوټونه او مشکلات وي، بندشونه وي، الله جل شانه به تمام مشکلات، بندشونه او رکاوټونه ختم کړي. او د الله الصمد د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه مشکلات اوار کړي. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د تهجد لمونځ کله وکړې، د هغې نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېنې په تنهایۍ کې. دا وظیفه به د تهجد د لمونځ نه پس کې په تنهایۍ کې به کښېنې او 3 ځله به په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایې، او بیا 1 کرت الله الصمد وظیفه به وکړي، او بیا 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایه. او د هغې نه پس چې کله دعا کوې، نو دعا داسې مه کوه چې لاس اوچت کړي، بلکې د دعا کولو صحیح طریقه دا ده چې کله دا وظیفه وکړې نو په لاس اوچتولو سره دعا مه کوه، بلکې الله جل شانه ته په سجده باندې پروزه، او بیا په حالت د سجدې کې الله جل شانه ته سوال وکړه او د الله جل شانه نه دعا وغواړه. دا عمل تر د یو هفتې پورې مسلسل جاري او ساري وساتئ. انشاءالله د دې عمل په برکت سره به الله جل شانه په یو هفتې کې دننه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. څومره مشکلات چې تاسو ته مخې ته هغه تمام مشکلات به الله جل شانه ختم کړي.
څومره بندشونه وي، مسایل وي مخې ته، دغه تمام مسایل به الله جل شانه ختم کړي. نو یو ډېره زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازه شته دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.